تازه او ښه خبر د بګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیستمونه بیا فعال شول. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري مسؤلان وایي د بګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیستمونه یې بیرته فعال کړل. په لومړیو کې داسې اندېښنې وې چې ګواکې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به د دغه هوایي ډګر د رادار او مخابري سیستمونه غیر فعال شي، خو برعکس افغان حکومت په دې وتوانېده چې دا سیستم بیرته فعال کړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال دا سیستم غیر فعال شوی و او تیره ورځ ناوخته یې بیرته فعال کړ. خبرپاڼه زیاتوي دا دوه سیستمونه به د بګرام هوایي ډګر او حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د الوتکو لارښود لپاره کارول کیږي. د یادولو وړ ده چې وړمه ورځ د بګرام هوایي اډې ټول مسؤلیت افغان سرتیرو ته وسپارل شو او امریکایي ځواکونه ترې ووتل. د دفاع وزارت چارواکي وایي تر دې وروسته به افغان سرتیر له دغه هوایي ډګر څخه د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.